سلامونه ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. تر هر څه وړاندې باید ووایم چې د کابل ښاروالۍ ډېره ښه روانه ده. دوی د خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، موږ یې هڅوو او لا ډېر یې هڅوو دا ډول کارونو ته چې هغه د وطن او د ولس او د افغانستان په خیر وي. او که څوک نه هڅوي دا د هغوی شخصي ستونزه ده، د هغوی بدنیتي ده. اصلي خبره چیرته ده؟ دا چې په ځینو لوحو کې مثلا 500 فامیلي که تاسې وګورئ په لوحه باندې لیکلي دي، هغه ترجمه سوی ده یا ژباړل سوی ده، 1500 فامیلي لیکل سوي دي. که څه هم په کره پښتو کې هلته موږ کولی شو 1500 کورنۍ ورته ولیکو، خو اصلا په دې برخه کې د دې ترجمې یا ژباړې ته اصلا اړتیا نه وه. کولی سوی چې همغه 500 فامیلي یې پرېښی وی، په دې کې مشکل نشته. خو دا چې ځینې مغرضې کړۍ له همدې یو ټکي څخه ګټه اخلي او ډېر زیات نور ادرسونه یې هم فوټوشاپ کړي دي او خپله ترجمې رشخند او دغه یې ورسره لیکلي دي. په یو ډول یې په هغه پښتو ژبه هم رشخند وهلی ده او ځینو خو دا پوسټونه کړي دي چې دري ژبه حاشیوي ژبه نه ده او باید اول ولیکلی سي. زه فکر کوم د کابل ښاروالۍ په اکثره ځایونو کې دري اول لیکلي، بیا یې پښتو لیکلي، بیا یې پښتو لیکلې ده، بیا یې دري پسې لیکلې ده. په ځینو ځایونو کې یوازې دري لیکلې ده، په ځینو ځایونو کې یوازې پښتو لیکلې، دري یې په انګلیسي ژبه ورسره لیکلې ده، لکه کارتې سوم او دا په انګلیسي ژبه یې ورسره لیکلي دي. نو په دې کې هیڅ ستونزه نشته. که چیرې څوک غواړي چې واقعا هم زموږ تاسې د وطن دغه پایتخت یا پلازمینه دا ښایسته سي، دا منظمه سي، نو زه فکر کوم چې د کابل د ښاروالۍ دا کارونه باید تشویق کړو، ویې هڅوو او آفرین ورته ووایو. زه په دې پوهېږم چې د کابل په ښاروالۍ کې بلا هم فساد به هم شتون لري، نیمګړتیاوې به هم شتون ولري، ډېرې ستونزې نورې به هم وي، ولې دغه کارونه چې دوی کوي دا د تشویق او هڅونې وړ دي. دا داسې کارونه دي چې دا د ټول عمر لپاره پاتې کیږي. هغه یوه ټوکه دې پکې وي، وایي یو وخت کې د یو کلي خلکو لمنځونه نه کول، بیا دې کلي ته یو ملا ورغلی و، دا خلکو ته یې ویلې چې راځئ لمنځونه وکړئ. هغه ورته ویل چې دا خو ډېر سخته دي، دا لمنځونه به موږ څنګه کوو؟ خو بالاخره د اودس په اړه یې ورته ویلي وو، د لمانځه په اړه یې ورته ویلي وو چې په دې شکل باندې به یې کوئ. اکثره خلک به داسې وو چې هوا کله لږ یخه وه نو دوی به هېڅکله دغه نه کوو، اودس به یې نه کوو او بغیر له اودسه به راغله په لمانځه به په ملا پسې ودرېدل او جماعت به یې کوو. بالاخره یو وخت کې دغه ملا بدلیږي، یو بل ملا راځي، یو بل ملا چې راځي نو دا خلک بیا هم همدغسې جماعت ته منډې راوړي. خو دا سړی ملا ګوري چې دا خلک هېڅ اودس نه کوي او دغسې راځي په ده پسې په جماعت باندې درېږي او بیا اوداسه جمع پسې کوي. نو بالاخره هغه زوړ ملا ته یې ویلې چې وا سړی تا دې خلکو ته څه ډول دغه ورښودلی، لمونځ دې ورښودلی ده؟ هغه ورته ویل ولې څه مشکل ده، صحیح لمونځ کوي؟ وایي نه خو دا خو اودسونه نه کوي. وایي ما په لمانځه راوستل اودسونه ته پرې وکړه. نو اوس د اوسنۍ ښاروالۍ چې ده دوی حد اقل دغه لوحې لګوي، دا چې بیا سړی وروسته پکې اصلاحات راولي، نه راولي، کوم ځای پکې اشتباه او غلط واوسېږي چې 100 دانې اشتباهات هم پکې واوسېږي، تر نه لوحو دغه لوحې درلودل دا 100 ځلې ښه کار ده. ښه کار باید وستایلی سي. راځئ په ښه کارونو باندې ملنډې ونه ویو، د چا حوصله او زغم له منځه یونسو او یو څوک چې ښه کار کوي دغه رواج وګرځوو چې هغه وهڅوو، تشویق یې کړو، ځکه دا کارونه د وطن په ګټه دي، دا د چا د شخصي ګټو لپاره نه دي. دا لوحه چې لګېږي دا ما او تا ته لګېږي، احمد او محمود ته لګېږي، زما او تا وطندارانو ته لګېږي. حتی خارجیان که راځي وطن ته، په وطن کې چکرې وهي، زموږ وطن ته راځي، هغوی چکرې وهي، دا د هغوی لپاره ګټور تمامېږي. په لحاظه دا هغه څه دی چې د موږ تاسې ټولو په ګټه دي. دا رشخندول یا مثلا د ښاروالۍ یا د ښاروالۍ په دغه ډول کارونو باندې چې هغه رغنیزې چارې دي، هغه اصلاحي چارې دي، هغه د نظم او ډیسپلین لپاره ښې دي او په ګټه تمامېږي. د دغو رشخندول دا په هیڅ وجه سم کار نه ده. دا کار زه شخصا غندمه د یو افغان په حیث باندې، او هغه کسان چې ښاروالۍ تشویقوي په دې برخه کې له هغوی څخه مننه کوم. زه فکر کوم چې موږ تاسې ټول باید د ښاروالۍ نیک او ښه کارونه وهڅوو، تشویق یې کړو، ملاتړ یې وکړو او د دې لپاره حتی کمپاین ورته وکړو. ډېری خلک چې بیکاره پاتې دي هغوی به دا رشخندونه وایي، کله په پښتو ژبه رشخند وایي، کله په یوه ژبه، کله په بله ژبه، کله په لونګۍ، کله یو څوک راجګېږي په غرب کې، په المان او په نورو ځایونو کې د کټوازیانو زیړه لونګۍ سوځوي، کله د افغانستان بیرغ ته یې لښتې نیولې وي. نو دا ځینې داسې خلک دي چې دوی نه اصلیت یې معلوم ده، نه ارزښت لري. دا که چیرې درانه خلک وایي، درانه خلک دا کار نه کوي، نو د دوی په قصه کې باید ونه اوسېږئ. او زه فکر کوم دا کارونه چې ښاروالي روان کړي دي د دې ملاتړ پکار ده، ډېر ښه روان دي، واقعا ښه روان دي
او زه شخصا د دوی د کارونو ستاینه کوم، لا بریاوې ورته غواړم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغان ولس، او با ارزښته او با همته او با عزته دې وي افغان ولس. نړۍ مننه.